Spalania, Arzana, Morek, spalania, Bania, spalania. بیا چې تاسې مو وایه چې د دغو نه پیسو څخه دا لږ څه یاد کړي د ډېرو پورې د څو وغواړو موږ هم ورته راوړو دغه مثال د خبرې لري السلام علیکم دغه دی زه سید ناصر آغا یم د سادت د کوچان د کالو دکان مو دی نو موږ دغه د کوچي کالي چې دي کې کالي دي هم را سره سته ښه ډیزاینونه سته چې تقریبا د 7000 افغانو څخه نیولې بیا در 15,000 افغانو پورې موږ شی جوړولی سو او سته را سره نن سبا خو دا کوچي کالي چې دي دا ګنډې افغاني بیخي ډېر خلک یې خوښوي او بیخي ډېر ښځې خارج ته وړي د دې په داخل کې هم شته او دغه دی د دې اوس ډیزاینونه چې دي ډېر پرمختللي دي ځکه د خارج خلک یې بیخي ډېر غواړي حتی خارجي ښځې زموږ څخه دغه کوچي کالي غواړي راڅخه موږ دغه ښه ښایسته ښایسته شیان جوړولی سو او هر رقم ډیزاینونه شته پکښې کې په جي کې جولري ده دغه یې وینې هغه امیلونه دي د غاړو امیلونه پخواني امیلونه دي دغه بیا وینې دا د سپینو زرو امیلونه دي دغسې شیان دي دا بیا جولري ده دغه بیا رخچینې دي خولۍ دي او دغه چې بیا دي دا بیا مردانه صدرۍ دي په جي کې نو څو رقمه شته دا مردانه صدرۍ دي دغه د شا کار دی هغه د مخ کار دی دغه شی دی نور نو بیا دا کالي چې دي دغه چرمدوزي ده دا چرمدوزي ګرده چرمدوزي کېږي نو دا ګرده په لاس باندې کېږي او دغه چې دی دې ته کرک وایي په لاس باندې جوړیږي دا غاړې چې دي په لاس جوړیږي مقصد هغه اصلي بخمل یې موږ کاروو هغه ښه بخمل موږ کاروو نور نو بیا دغه
لکه دغه چې دي داسې ماتې کېږي د سپینو زرو ماتې کېږي نن سبا یې بیخي ډېر خلک خوښوي نو زموږ څخه خلک غواړي دا په رخچینو باندې هم وشلول کېږي د هغسې په سر کې هم ورکول کېږي یو ځینې دغه رقم شیان دي ځینو نو بیا داسې شیان هم لرو مثال دغه پوپکانې دي یو رقم لونګونه دي دغه شیان دي دغه ګرده په دغه افغاني کالو کې کاریږي مثال دغه یو رقم چې بیا دي یو رقم یې بیا هغه د لاس کار سټان چې ورته وایي هغه اصلي هغه چې دي هغه هم راسره شته ته دغه سټ راکړه او د کوچنیانو د لویانو د کوچنیانو کالي هم راسره شته په کښې کې جوړېږي دغه چې دي مثال دا پخوانۍ غاړې دي هغه پخوا د وختو غاړې دي د لستوڼو ته دا ګرده په لاس باندې پخوانۍ غاړې دي او دغه چې دی دغه غاړه د ګرده په هنداره باندې جوړه ده یا د مریو دا شان یې چې ګرده بس دغه شان خلک خوښوي راڅخه دا یې لستوڼي دي در پخوا کیفیت سم سوی بیخي ډېر در پخوا کیفیت ډېر سم سوی دی ډېر موږ کوښښ کوو چې ډیزاینونه ډېر ښایسته ښایسته ډیزاینونه جوړ کړو ډېر خوندور شیان جوړ کړو ځکه چې اوس موډونه ګرده پر دغه شیانو باندې دي اوس ګرده موډ پر دغه باندې دی په بخمل کې هم جوړیږي په جارجټ کې هم جوړیږي نو په میکسي ټوکره کې هم جوړیږي نو پر جالۍ باندې هم جوړیږي یو رقم نوي ټوکران دي پر هغه هم جوړیږي نو دا شیان چې ګرده مکمل هر شی چې خلک غواړي هغه شیان موږ ګرده لرو او انشاءالله داسې ډیزاینونه موږ جوړولی سو چې هر څوک یې وغواړي هر رقم سټ چې غواړي هغه رقم ورته جوړولی سو که په واده کې څوک ورڅو غواړي چې دېرش دانې صدرۍ راکړه یا پر یوه ځای باندې زموږ څخه مشتریانو تقریبا دېرش دانې پنځه دېرش دانې صدرۍ هم په اډر موږ جوړو هغه صدریان هم راسره شته نو صدرۍ هم دي کمپیوټري غاړې دي نه لاسي غاړې دي دغه مردانه هم لرو او زنانه هم سره سره په دغه د کوچانو په رقم په کالو کې دغه رقم موږ مردانه کالي هم جوړ کړي دي او دغه هم ستا په کښې کې رخچینې هم ستا صدرۍ هم ستا په کښې کې مکمل ګرده در موچڼ او درارې شي پرې موږ لرو یو رقم چپنې جوړیږي هم مردانه جوړیږي هم زنانه جوړیږي هغه رقم چپنې موږ جوړولی سو نو دغه دی دغه کالي چې دي نن سبا یې موډ بیخي ډېر دی بیخي ډېر خلک یې غواړي نو په دغه خاطر سره چې د دې نن سبا کیفیت هم ډېر ښه سوی دی او شیان هم ډېر ارزانه سوي دي خو دغه دی چې هغه شی چې جوړیږي د هر چا په فرمایش سره موږ جوړولی سو چې هر رقم کالي غواړي مثال د خبرې په دې کې په دغه د چرمو په کار کې موږ رجایانې هم جوړولی سو رجایانې هم ستا پرجې هم په کښې کې ستا هر رقم شی چې وغواړي مشتري موږ ورته جوړولی سو پخوا به درانه وه لکه د کوچانو پخوا داسې وه چې هغه درانه کالي راتلله لکه هغه د کوچانو دا بیخي به درانه وه چا نس به وړلی اوس نو پر دا بخملو د دا چرمې کار چې دی دا بیا سپک دی د دې بیا وزن کم دی او ډېر ښایسته کالي پکښې کې جوړېږي بیخي ښایسته کالي جوړېږي نو انشاءالله چې هغه کم ډیزاینونه چې موږ جوړوو هغه کم شیان چې موږ جوړوو هغه ډېر په اعلی درجه ټوکره کې جوړوو په اعلی درجه چرمو کې جوړوو وینې هغه ښه شی جوړوو دا شی جوړوو چې مثال د خبرې د خلکو چې کم فرمایش راکړي پر هغه فرمایش باندې موږ چې دوی وغواړي هغه رقم ډیزاین موږ ورته جوړولی سو چې دوی وغواړي هغه رقم کالي موږ ورته جوړولی سو که مردانه صدرۍ غواړي صدرۍ ورته جوړولی سو که غاړې مثال غاړې ورته جوړولی سو ته هغه دغه راکړه بل ډیزاین راکړه صدرۍ یو شان چې ګرده غاړه مکمل ده د مردانه دغه یو رقم شان لرو چې مردانه ګرده مکمل هر شی یې پکښې کې دي د بیا داسې پکښې یادو هغه سټ ایسته کا لکه دا بیا پر ټوکره باندې راځي دا چې دی دغه صدرۍ ده دغه کالر دی د کالو دغه یې رخچینه ده دغه یې لستوڼي دي دغه یې غاړه ده دا مردانه دا یې کالر سو دغه یې غاړه سوله دا یې لستوڼي سوله دغه یې صدرۍ سوه دغه یې خولۍ سوله دا مردانه د زوم دپاره د ناوې د کالو سره یو رقم وي د ناوې د کالو سره ګرده یو رقم وي زنانه او مردانه موږ جوړوو په کښې کې چې کارونه یې دغه رقم وي اوس لکه دغه صدرۍ چې ده
دغه صدري چې ده دا د چرمو ده، هغه چې ده د ډورۍ کار دی، دا د چرمو کار دی. دا ګرده د چرمو کار دی، دا او دا سره چې دی ګرده سره دغه دی یو رقم دی، مقصد یو سټ دی. دا د چرمو کار دی ګرده. ستاسو سیزن څه وخت دی؟ زموږ سیزن خو داسې دی چې دغه دی په کندهار کې دا سیزن چې دی یوازې په هغه د برات په میاشت کې خلک ورته وایي د برات میاشتو مثال د روژې ته نږدې یا د اختره مابعده دا سیزن د کندهار سیزن دی. او ګرچې دا د کوچي کالو سیزن چې دی دا بیا سیزن نه لري، دا چې دی هر وخت چې خلک غواړي خارج ته یې مړي راڅخه دلې هم بس که د شیریني خوري مراسم یې امید هغه کالي راڅخه وړي، او که چیرې د نکروز شپه یې هغه خو نو بیا بیخي دغه کوچي کالي وړي. اصلي اوس بیخي ډېر خلک یې په دغه سره وړي چې د شیریني خوري په ورځ دغه کوچي کالي ورکوي. زموږ ناوې ته مثال د خبرې یو رقم صدري یو رقم کالي دغه ورکوي. او بیا د کوچي کالو چې دی سیزن نه لري، هغه نو په هر وخت کې خرڅېږي، پروژه چې ډېر دي د نورو کالو. اوس مثال د خبرې یو سړی دی مثال یو چاته توپه وړي، دغه کوچي کالي چې دی دا زموږ د افغانستان هغه عنعنات او کلتور او هغه مثال د خبرې زموږ جامه ده، هغه ده دغه زموږ هغه جامه ده، هغه زموږ افغاني جامه ده، هغه افغاني کالي نه دی. نو دا موږ دغه رقم جوړوو. یو رقم چې دی خلک چې وایي د کوچانو کالي د ترکو کالي هغه چې دی هغه جلا شان دی، هغه بیخي د درانه درانه کالي دی. او یو چې دی زموږ خپل افغاني کالي چې موږ ورته وایو دغه د پخوا څخه دغه رقم کالي جوړېدل، پر چرموم جوړېدل، دغه سپلاس باندې جوړېدل، او په دغه باندې دغه د لاس په کار باندې ګرافدوزي ورته ویل، په دغه ګرافدوزي سره جوړېدل. اوس خو نو بس دغه نو کې وخت تغیر وخوړي، دغه ماشینګري راغله او سامانونه ډېر سول. مثال د خبرې چرمې سولې، پخوا دغه چرمو ته به خلک کښېنستله بسته بسته څو میاشتې به یې پر چرولې. اوس ماشینونه دي چې ماشین ته یې ورکړې دستي هغه رقم هغه ډیزاین جوړي، وینې ژر جوړېږي. مثال مخکې به موږ یوه جوړه تقریبا په 2 میاشتو په 3 میاشتو جوړول، اوس یې تقریبا په یوه هفته کې جوړوو چې هر رقم ډیزاین وغواړي موږ ورته جوړولی سو. ولې هغه شان یې سته، مواد یې ډېر دي، پخوا یې مواد ډېر کم و. پخوا به موږ د دې مواد د پېښوره څخه راوړي، اوس الحمدلله زموږ خپل په ملک کې د دې مواد شته، کې امیلونه دي، کې جولري ده هم دلې جوړیږي، کې دغه د چرمو کار یې، کې دغه د یو صرف یو بخمل دی هغه د خارج څخه راځي، نور ګرد شان دلې شته. په افغانستان کې دلې موږ ته پیدا کیږي، دلې موږ کمپنۍ د کارخانه مو ده چې موږ دغه د چرمو کار کوو. نو هر رقم ډیزاین اته در پردو پر موم په د چرمو کې جوړ کړي دي، پردې او رجایي او بالښتانو دا شان موږ ګرد جوړ کړي دي. د دستانو د پاره نه دي، دا د کوچو د پاره د دې د پاره مون بالښتان جوړ کړي دي، دغه مو جوړ کړي دي. نو دا شان چې اوس ډېر پرمختګ یې کړی دی. د خارج خلک یې ګرده غواړي، ګرچې که زموږ افغانان دي هلته دي هغه هم غواړي راڅخه. ځینې اوس بیخي ډېر مشتریان موږ لرو چې د خارج خلک یې خارجي خلک یې دغه شان غواړي راڅخه. نو انشاءالله د هر یوه فرمایش موږ قبلولی سو چې هر رقم ډیزاین وغواړي، چې هر شی وغواړي موږ یې جوړولی سو. خپل د دکاندارۍ د کار سره راضي یاست؟ بلې و موږ خپل د دکاندارۍ څخه ډېر راضي یو. زموږ کار چې دی اوس ښه دی ماشاءالله، در پخوا ډېر پرمختګ کړی دی. مخکې لا دونې چا د افغاني کالي نه وړله، اوس یې بیخي ډېر خلک وړي، بیخي ډېر خلک وړي.